Station with Samo Surush Mohet. بیبی چرته ته په کور کې راغلېږي چرته تلو ما غوجل می پاکول رسامو ها ما نه وګي په غزر طبيعت به ګډ دی او هغه ته مړ شو بس چې مې رحمت کوم وړو یا د خدای مسلمان ته بیا آرام وګی راوړل هاي لري خارام دی چې وځي وګي آرام دی ما ته دوایا کنه چې دا تار چا د پټی نه راوړل هاي ته پټی کې وره په دې چې پټیو عمر وړو نه آرام دي کنه څنګه آرام دی دا د مالک نه تاسو کړی دي نه چې نه کړی خو آرام شو کنه ما سمې سره هغه ما دې دا وګي به کار کې یو پیر راځي کنه اولا اله دي چې راماته خوري او چې اوسې ماته په بل ځای خرڅین مې به آرام دي یا ساده ګولاري پغلاګانو راړی ویم دا که تخوري او که په بلې خرڅې استاد پاره دا آرام دي ها هو دا له باغ کې په دې کې نقصان نشته دی بیبي دا ګلو روزه کنه بی خو بنیاد توزه اور می پر کړ دو ته نه روزه اوسه یس بیا دا ګلو هغه درته مې کا هم د سره باندې ګرځي هاجي ورته نه ګرځي ولې زما مرګره دی نو ستا مرګري نو چې د سم لار راته نه کوي چې تر مدرسې لار دی راته وخی چې ته سم جمعات لار دی راته وخی دغلا لار راته خی پرونه ته بوته ما هغه ډېر کباب رمانیو خړو ما دې ول ته ځه پس دې به یو طرف ته وټل نه وته ما هغه په بل طرف انو دا لاند شو دا مرام شو ها هغه څنګه آرام شو ولې څه چلې نو تیم په پټه باندې راخ کې د کډی نه او په خپل هم په پټه وته دا آرام نشو خا دا ول درې مې ته دوی بیبي دا وګي په باغ کې ښا او خیر دې دا نه باغ ما دا اسمه نه لري وځه خو خاله ورته زه ورشه کو خبر شوم چې غلا دې کړې بیا به کور ته نه راځي غلا نه کوم هغه به کار ما ته صرف مالک نه نو خو چې مالک نه خو غلا شو کنه ها هذا صحیح اوس د غلا دا وګي په ما باندې خوري الله دې سټکوري کا همون زه داس کومه باندې په بل لار لاړ شي دې یو زرري وګو سره دې دلته بګي کاچا وګي لار دې پاکي بس وینا شو چکه واچو وې ساده ګوره سب ما کوي یار نه خوان کوي ولا چې په دې ویني کنه او دا قشان وته لګین نو بس هي ته به راځو سمیا ورنه پخېږي راځه کارو کنه وګرا چلاوا او بیا راځه خپل ګرم واجب را باندې دا خدای ظالم خبر راغله یو کوم ماشين تاسو کوي چې راځم نو خلې دې چالي ما دې په خره وګیا کنه تبا کوس په دغه نکراشي زر را پاسه زر را بیا بوخري کنه دا کیمبري ما نه کې خو دې راګر کنه ته بیا راشه دربه کم نه کنه یار وای دا ځان راځي شو د بیګل جوړ کړی ما خو مور کنه یا جوړې بیا په ورغه دا چې نو تکینو خلک زناوره زر اده کنه مالا دې له پوخ کو دا ته څنګه ته خو بیا ته ناشته مړه دا پتا کې نه کړو خو کنه پکې کچا وګي پکې راټول کا او پکې زه دا مې راځي ټولګه کلک وګي رامات کومانو تعالی کله خپکیږه ما چې کله ورځي کله مزیدار وګي پکې ګوره دارم کلک وروړي ته وته ګوره مړه ها خدای په هغه کې نه بل خو خدای ظالما یو سترګې نو ګیره خدای دې بي خو باسه دکنه غریره لا چې شابه زر وګیره وړه زر راځه شابه دا راځي شي زاري به دلو کې مړې اورم نه بلیږي نو سو کو سره
السلام علیکم ارب جانا. وعلیکم السلام لالا څنګه السلام علیکم. طبیعت دې ښه دی؟ دا څه کار یو؟ ته خو دلته کې نښتې په پټي کې وبخورې مبخورې کې او خو دا جوارو تماشه دې کړې ده که نه؟ د جوارو تماشه مې 2-3 ځله وکړه. ها کوڼان پسې چا شوي دي او یا ماته ګیدړان ښکاري. د پاک فصل نه خلاص کړم. دا زمونږ د کال آمدن دی او دا د 15-14 لکو روپو جوار دی او دا ټول تباہ برباد شو. مالک له بس جواب ورکړو ایام دې ګوي دغه خو زم ویم که نه ځمکه را سره د خان په نیمه را نو که زمونږ کېږي او که نه کېږي نیمه خو به هغه له ورکوو. او خان هم تا ته معلوم دی ګوره حقه سخت سړی دی. دونه سخت سړی دی سړی د خلکو مخکې شرموي او بېعزتي راله کوي. اوس به څه کېږي چل راته ښایه. داسې چل کوو دی خان له ورځو ښه چې هغه ته راټنګه وورو هسې نه چې سبا وي چې مال یې راپسې نیمه راوړی او نیمه وینه نو څه به ورکوو. او مولا مړ او مال یې تالا راځه چې وسپېدو چې دا خبره اوس سپینه کړو. راځه راځه لاندې غوړ جوار یې تباه برباد کړ. دا ګوره دی ته څه جوړ کړي دي. وږي یې ټول تباه برباد کړي دي. واه 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 تاسو ګورئ غوړ جوار یې تباه کړه راله. د کال خواري چې کوم دي په سیند باندې لوټوله. بالکل وعلیکم السلام. هلکې خبره وره دا وږي کم ځو وږي هم کم ځو کتلو دي په دې پټي کې وکړه. دا تا دې نه هاو ما وی چې دا شکول خوري دا وږي وای زه جالي په بل شکول ته ما ته دی وایه دا پټي ستا د پلار دی. نه ستاسو دی نو دا چاري خاصه ستاسو دی. نه نه دا دې د هغه پلار دی تا ته خو ظالمه موږ 2 شپې شوګیري کړي دي موږ وایو چې په دې پټي باندې شکونه در شوي دي ګیدړ بیا در شوي دي. تاسو ته اوس ګیدړ ښکارم ګیدړ هم زیات یو. نور سره څوک څوک دي کس ښایه ما زبر ملګری هغه وږي پخوي او زه ورڼما منګه ډاډه اچولې دومره. اوس یې خوند په مخکې شه مخکې شه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر دی څنګه خیره کا ځان له دنیا ام بیا خدا چرالې کنه دا په بوز لګرا کمړ د لګونه مړ کړ خدای دې بي خو باسي یاره که پاخه پکې شته کنه او دومره پاخه وګړي پکې مور باندې کما پی او خپل دې کپردلی مړ نه مونږ ته چې دارم فارغ کارو خو خپل وګیم د خپل پټونه راجو کو او بدلته میرا دوما چولې دا او بس خورا او غورځاوا لکه ډېر ښکلي وږي دي ښه ډېر مزېدار دي ښه ولې داسې روانې ته به چې مړي دي کړي دي ستا به زه اوس خوښ شم. څه چل وشو چارلي ته راسې کار وکړه کنه څه وکړم ته دلته کېنه دا وږي ورته او زه دم یو یخ بوتل دل راوړم او وږي وسره خورا زه یې راوړه یخ او جمبو راوړه ښه غم غټ بوتل د مالا سپوټ ونیسه بېغمه شه دا واسکټر ته ما د خان بیا نه چولي اکثر را پسې بیا سپیکي دا واچوه دا واچوه ډېر ښایسته واسکټ دی دا ټول په سر کې چارلي او ته دلته کېنه زه په یو منټ کې راځم ښه صحیح شه بېغمه شه زر راځه ګورې دا کېنه دا وای اوس ته کوم راځي شه رام ملګری راځي استعمال وایه که نه ورېږه دا وږي ستا د پلار دی یې ونیسه سمیر خبر ته وایه دې وسو کې د پلار ګوډ کړی که نه دا ما ته تباه برباد کړه زه راته ویل دا حلال دي بالخوی بالبېغمه زه دا پېژنم نو دا دې څوک دا نه پېژنې دا ستا شریکوال دی خدای راستي که زه یې پېژنم نه دا ستاسو د پلار وږی وسوځېدو خیال چې څه لوبه ده څه چل دی د جوارو نه خلاص کړو
دا موږ درې پټې دې وږي په ټول وږي پردي یوړل زیما کنه زیما ته څوک یې دا موږ ټول وږي تا ختم کړل او دا کله سکول پکې لګي کوم خدای دې تباہ اوس پرې خوښ شي دا درد وې نازه چې یاره سخت کال مې توپنې مې وږي تبو برباد شو پته نه لګي چې څه ځناور پرې اخته شوي دي ټول وږي راله وخوړله انا دا لاسه کې یو خو دې خانان لري دلته اوده پراته وي چې ستا د راتلو واوري که نه بیا لاړ شي پټي ته پټي کې ګرځې را ګرځې نو دا کمینه خو ماته وایي چې خانم چپ اشکون داره الله تا خو دې ذلیله قدم نو دا پته نه لګي ته زه راځم زما په وګور راځي څونه پرځي دې پرېږده زه چې ورغلم کنه زما په پټي کې تشې ټانټې ولاړې وي او د قسم دپاره پکې وږي نو ذلیله شي نو ته زه راځې او زما په وګور راځي خدا دې چې داسې کار وکړه ورته دې پرېږده زما خپ نه نو دا غریب خو ډېر کمزوری دی که نه زما خلي زه تشې توقې خوړلې هغه مغز دی او توقې دې خوړلې خاصی خبره ښه وایه شاباس وایه چې څوک د مور نه مني که نه نو دا قبیلیانې دا کوم چې زمونږ به ټیک شو که نه د مور مو منه او که مني او که نه منې داسې کار به وکړې دو مردو تاړې ته به یې بوځې او هغه ګل حیدر ته به ووایې چې ما یې ضمانت نه کړې که نه نه به یې را پرېږدې اخي ارمان یې پړه مانې ډېر ارمان لري پړه باندې ښځه مړه څه به یاد ساتې ځه ارمان ولې پوره کړې خدای ظالمه دې ورګله خو زه تا راوستی وما او ولې معلم دی خدای دې تبو برباد کا خودبانې بوتي بیا به موږ ضمانت څوک کوي زه به ضمانت وکړم ځه معلومیږي دا چې څوک د غل ضمانت کوي که نه هغه مو غټ غلي په سروان دې پوره شو روان شو